کندهار کې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د کندهار ښاروالۍ لخوا د خوراکي توکو ورکولو په بدل کې 1500 کسانو ته د 3 میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. د کندهار ښاروالۍ د تنظیم مدیر عبدالهادي مسلم وایي د بیکارۍ د له منځه وړلو په خاطر د KRO په همکارۍ 1500 کسان پر کار کړي او د کار په بدل کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا خوراکي توکي ورکول کیږي. مسلم وایي دغو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا 100 کیلوګرامه اوړه، 1 من دال، 10 لیټره غوړي، 1 من مالګ او نور خوراکي توکي ورکول کیږي. مسلم همداراز وایي د کندهار ښار 15 نور پتابونه هم پیشنهاد کړي ترڅو د خوراکي توکو ورکولو په بدل کې د بیکارۍ له منځه وړلو او خلکو ته د کاري زمینې برابرولو په خاطر پاک کړل شي. څلورمې ناحیه اړوند د خوجه مانده چې دی دا د KRO او WFP په مالي ملاتړ باندې او همدارنګه د کندهار ښاروالۍ د نظارت لخوا څخه چې نوموړی په 8.2 کیلومتره چې په 4مه ناحیه، 3مه ناحیه او 5مه ناحیه کې پروت امتداد لري چې د 16 کاري ورځو په جریان کې به د 1500 کارګرو لخوا څخه پاکاري شي چې د دوی 3 میاشتې پروژه د 16 کاري ورځې دوی لري په بر کې چې دغه په 8.2 کیلومتره په اوږدوالي سره دوی پاکاري کوي. بلخوا بیا پر کار ګمارل شوي کسان وایي داسې پروژې د نورې هم ډېرې شي ترڅو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې خوراکي توکي پر وخت ورکړي. د دې کاره څخه خوشحاله یو وروره بیکاره خلک یې په کار درولي دي مګر دغه یوه خبره ده چې دغه خلک په کور کې داسې سرپرست بیا نه لري. یو سړی په کور کې هغه اریانې چې پر یوه بجه ولاړ شي بیا خواري نه روزانه پیدا کېږي نه بیا کار پیدا کېږي. نو موږ دغه کوو چې د هغه د ګیسو د یو مریضي و د یو چای د یو برېده ورکړي. د مسؤلینو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی د وداشان موږ ته پر خپل وخت باندې راکړي. د مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده بس چې موږ ته تنخواوې پر وخت باندې راکړي. هر خلک یې خوشحال ده 3 میاشتې کار دی چې یو بله پروژه هم دوی موږ ته برابره کړي، یو بله دغه موږ ته برابره کړي. دا 3 میاشتې کار خلاص بیا موږ بېرته بیکاره کېږو. د یادونې وړ ده چې دا مهال په کندهار ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې د کندهار ښاروالۍ او بېلابېلو مؤسسو په همکارۍ شاوخوا 8000 کسان په کارونو بوخت دي.